سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د مرغومي په 5مه په داسې حال کې چې د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري د شورا غړو اسرار الله مراد او اجمل عمر د عامې روغتیا، ښاروالۍ، عدلیې، اطلاعات او فرهنګ، چاپیریال ساتنې او یو شمېر نورو ادارو مسؤلینو ملتیا کوله د جنازو او فاتحو په مراسمو کې ګډون وکړ. د ننګرهار والي په مشرۍ یادو مسؤلینو د جلال آباد په عیدګاه جومات کې د ولسي جرګې غړي سیمي خوږیاڼۍ د مرحوم پلار محمد یوسف د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ او همداراز په یاد جومات کې د خوږیاڼو ولسوالۍ د دیني عالم مولوي سید حضرت حقانی چې تیره ورځ د موټرسایکل سپرو وسلوالو له لوري په ډز سره په شهادت رسول شوی هم د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د شهید مولوي سید حضرت حقانی او ارواښاد محمد یوسف په مړینه خواشیني وښوده او د کورنۍ غړو ته د تسلیت او ډاډګرنې مراتب وړاندې کړل. دوی همداراز د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل اغا شیرزي د خسر حاجي ولی جان د جنازې په مراسمو کې هم ګډون وکړ او ارواښاد ته د فردوس جنت او کورنۍ غړو ته د جمیل صبر هیله وکړه. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل اغا شیرزي د ننګرهار والي او د جنازې له ټولو ګډونوالو څخه مننه وکړه چې د نوموړي سره د جنازې مراسمو په ادا کولو او فاتحې په ترسره کولو غم شریکي وکړه. ننګرهار والي محمد ګلاب منګل همداراز د یادو مسؤلینو په ملتیا د جلال آباد ښار د اومې ناحیې په مربوطاتو کې د ولسي جرګې غړي انجنیر سید اکرام د تره ارواښاد سید عثمان اغا د فاتحې په مراسمو کې په ګډون کولو سره مرحوم ته د فردوس جنت او کورنۍ غړو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړل.